د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم زه بلال خو به ولې جهان ویښوم. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. دما خوږو ورونو، د مسلمان امت دوه هدف دي. یو مقصد او هدف یې دا ده چې دوی له خپل دین او شریعت سره متحد و وفادار پاتې سي. دوم مقصد یې دا ده چې دوی هغه انساني طبقاتو، هغه انسانان چې د موږ بشري او انساني ورونه بلل کیږي او په اسلام نه دي مشرف، له اسلامه بیګانه دي، کفار دي، هغه دین ته رغبت پیدا شي د هغو او د الله له عذاب او له جهنم څخه چې ابدي عذاب د هغه نجات پیدا کړي. ځکه دا دین د یوې سیمې، د منطقې، د یو قوم، د یو وخت دپاره نه ده راغلی. دا د ټول انسانیت دپاره تر ورځې د قیامته پورې دین ده. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم. الله جل جلاله راته فرمایي ای انسانانو د هغه رب عبادت کوئ چې تاسې پیدا کړي یاست. نو ټولو انسانانو لپاره دا دین ده. دغه دوه هدفو، د دوه مقصدونو ته چې مسلمان رسیږي په دوه طریقو باندې رسیږي. اوله طریقه دا ده، اول لار دا ده کې چې مسلمانان د الله جل جلاله له رالیږلي کتاب و قرآن مجید سره او د هغه له تعلیماتو سره متحد و وفادار و اشنا پاتې سي. مسلمانانو کې د الله د کتاب تعلیمات عام سي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قولی ارشاداتو او د عملی زندگی تعلیمات عام سي. دا چې کله عامیږي مسلمانان با واقعي مسلمانان سي، شعوري مسلمانان بسي، او داسې به نه وي چې دوی له خپل کتاب او له خپل قرآن عظیم الشان سره داسې نابلده وي چې د تلاوت په جای باندې په لیکو باندې ګوتې تېروي، یا د هغه مفاهیمو مضامینو سره یې دومره نابلده او نااشنا وي چې هغه عرفي ضرب المثلونه او متلونه دوی د قرآن په قرآن باندې حواله کوي. وایي الله تعالی په قرآن شریف کې وایي چې ښه کوه بد نسته. یا د ځینې عالمانو، د ځینې خلقو لکه سعدي صاحب د ګلستان او د بوستان واقعي او قصه چې دا په قرآن باندې حواله کوي. دا هغه نابلدي او نااشنایي ده له اسلام او له دینه سره. نو موږ باید د قرآن تعلیمات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عملی زندگی تعلیمات په امت کې عام کو. او دوم خصوصي طور باندې موږ له تفرق او له ذات البینی فسادو او تفرقو څخه نجات پیدا کو. موږ موحد امت سو، موږ انما المؤمنون اخوتون په تقاضا باندې روان سو. موږ د ورونو په طور باندې او د یو جسم او د یو بدن په طور باندې په دنیا کې ژوند وکړو د مسلمان امت. که دا دوه کار مسلمانان وکړي نو دوی به هم له خپل دین سره په تفاهم کې، په تعهد کې، په شعور کې پاتې وي، او هم به د کفارو له مظالمو او د کفارو له هجومونو څخه دوی په نجات کې او د دښمنانو له ظلمونو څخه به دوی په امن باندې. دا که کله دوی دا دوه مقصده ترسره کړي. زما مؤمنو ورونو، د هند د قارې یو لوی شخصیت استاذ العلماء شیخ الهند رحمت الله علیه دا د مالټا په جیل کې انګریزانو او فرنګیانو اسیر کړی و. 4 کاله اسیر و. پس له 4 کالو چې کله راخلاص سو د دیوبند دارالعلوم ته راغی او خلق چې خبر سو چې شیخ الهند رحمت الله علیه راخلاص سوی ده، د کفارو له منګولو چې آزاد سو، نو د ده هغه ټول متعلقین او شاګردان چې په زرهاو په لکاو خلق وو هغه حاضر سو ورته. شیخ الهند رحمت الله علیه داسې استاذ کل و چې د شیخ اشرف علي تهانوي رحمت الله علیه استاذ و، د حسین احمد مدني رحمت الله علیه استاذ و، د شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه استاذ و، د عبید الله سندي رحمت الله علیه استاذ و، د مولانا کفایت الله رحمت الله علیه استاذ و، په زرګونو د داسې لوی اکابر او علما او استاذ. نو کله داسې مبارک راغی نو د خپلو متعلقینو خپلو حاضر د مجلس ته دوه خبرې پیش کړې او ورته ویل چې ما د مالټا په جیل کې په هغه ریاضت او په هغه تفکر کې چې ما له ځانه سره فکرونه کول
ما 2 درسه زده کړو، 2 نوي سبقونه مې زده کړي دي، راسئ زه در واروم. اول داسې د خدای له کتابه سره او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له عملي زندگی سره وفادار او اشنا پاتې سئ. دغه تعلیم د کتاب د الله عام کوي په امت کې. او دوم داسې له ذات البیني اختلافاتو څخه ځانونه وساتئ، وژغورئ. که دا 2 کاره مو وکړو نو هم به د امت ژوندی، هم به موږ له اسلام سره تړلي پاتې یو، او هم به د کفر او د دښمن له مظالمو څخه په نجات کې یو. او دا یوه عندیه چې د ځینو خلقو په خولو کې ده چې تاسې قرآن او له حدیثه لرې اوسېږئ، دا د مجتهدینو کار ده. دا په نطفه کې فاسده او په نطفه کې باطله ده، او حتی د هغه پالیسي سازو کفارو له طرفه د مسلمانانو مجامعو په مابین کې دا داخله سوې ده، ورننوتې ده. حتی د ځینې خواصو جاهلو خواصو په خولو کې هم لوېدلې ده. هیڅ مسلمان د نن زمانې داسې نه وایي چې موږ به د قرآن عظیم شان تفسیر له خپله عنده او له خپله ځانه کوو، د حدیث تفسیر به له خپله ځانه کوو. موږ به ځانونه مجتهدین جوړو. نه موږ مجتهدین جوړېدای سو، نه مجتهدین کېدای سو، نه مجتهدینو صلاحیت را پکې سته. موږ به د یو متأخرینو مفسرین کرامو، د متأخرینو شراحو د حدیثو رحمت الله تعالی علیهم، د هغو په تشریحاتو، د هغو په تفسیرونو باندې به عمل کوو. هغه تفسیرونه او هغه تشریحات هغه به له خپل فقه سره تطبیق ورکوو چې کوم څه د قرآن او له حدیثو او له اصولو د شریعت موږ سره موافق په هغه باندې به عمل کوو. الله جل جلاله دې موږ ته په صحیح نقشه د دین باندې عمل را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. د نړۍ هر غافل په اذان وی خو زبلال خوب ولې جهان